د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې هیواد د کرونا وایروس له درېیمې څپې سره مخ دی او دوی هڅه کوي چې تر ممکنه بریده د واکسین او نورو روغتیایي لارو چارو په مرسته دغه څپه مدیریت او د وایروس د لا پراختیا مخنیوی وکړي. د دغه وزارت سرپرست وحید مجروح په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال خبرداری ورکړ که د اختر په ورځو کې د کرونا د مخنیوي په موخه روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي، هیواد به د یاد وایروس له کبله له جدي ګواښ سره مخ شي. زما توقع، زما غوښتنه زموږ د خلکو نه، همکاره سکتورونه دا دی چې د اختر په ورځو کې زموږ خبرو ته پام وکړئ، یو بل لیدو ته ډیر مه ځئ، فاصله رعایت کوئ، ماسک واغوندئ. قسم درته یادوم چې د اختر کالیو سره د ماسک داسې ښایسته معلومیږي. نوموړی دغه راز زیاتوي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې یې د کرونا وایروس ضد واکسین پیل کړی او تر اوسه له 9 میلیون زیاتو کسانو ته دغه واکسین تزریق شوی دی. در افغانستان تا اکنون 5,20,275 تن فرد ملکی از طرف وزارت صحت عامه و نهادهای همکار واکسین شده. از میان ازی 70,313 تنش معلمین معزز و محترم سکتور معارف افغانستان هست. په ورته مهال دینی عالمان هم له خلکو غواړي چې د دینی ارشاداتو په پام کې نیولو سره د اختر د مراسمو پر مهال ټول هغه موارد په جدي توګه په پام کې ونیسي چې د روغتیا وزارت او نورو اړوندو ادارو او بنسټونو لخوا یې سپارښتنه کیږي. هر نظریه و دیدگاهشان در راستای حفظ صحه و وقایه خصوصا در برابر ویروس عالمگیر کرونا مسئولیت ماست که او را جامع عمل بپوشانیم و جامع عمل پوشاندن از او نه تنهایی که پیامد مفید صحی بر ما داره، پیامد مفید دینی هم داره، چون دستور الله جل جلاله را به جا میاریم. بلخوا په دې ناسته کې د افغانستان د طبي شورا مشر نسرین اوریاخیل هم ډاډ ورکړ چې په هیواد کې د کرونا وایروس له کبله په رامنځته شوي بحراني حالت کې به د روغتیا وزارت او خپلو خلکو ترڅنګ ودرېږي تر څو د دغه وایروس پر وړاندې په ګډه مبارزه وکړي.